د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخانزاده حفظه الله تعالی د ځانګړي شفقت په اساس د کوچني اختر د راتګ په مناسبت د میدان وردګ ولایت مرکزي زندان څخه 3 تنه آزاد او د 43 تنه زندانیانو د بند موده کمه شوه. د میدان وردګ ولایت زندانونو کې نن ورځ د امیر المؤمنین شیخ صاحب د ځانګړي شفقت له مخې او د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت باندې تقریبا 114 کسان په عفو او تخفیف کې راغلي دي چې 83 کسان هغوی تعفو شوي ده او باقي 43 کسان د هغوی په حبس کې کموالی راغلی ده. دغه څو شپې موقت یې که تاسو زندان کې تېرې کړې وي دا به د عبرت په خاطر وي چې د دې نه عبرت واخلئ. بیا درته عذر کوو د موږ ورونه یاستئ د موږ د سر سترګې یاستئ. الله العظیم چې الله په موږ شاهد دی موږ په زړونو باندې چې یوه شپه بندیخانه یو ساعت په تاسو نه لورېږي خو اما تاسو هم له دې څخه عبرت واخلئ. شکر ادا کوئ چې سړی د نعمت شکر ادا کوي خدای په نعمت یا ورزیاتوي تاسو فی الحال خلوص ولوي یا تخفیف ته وشولو دا شکر ادا کوئ الله ته نور هم متوجه شوي کېدای شي خدای په نعمت نور هم درجوت کی داسې نه چې بیا کې ګیر شي نه عبرت چې هغه نه واخلئ. تازه آزاد شوي زندانیان د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له دغه شفقت او د زندان مسؤلینو له نیکې رویې خوښي څرګندوي. دوی زیاتوي چې دلته یې دیني او حرفوي زده کړې هم ترلاسه او په اساس به یې ټولنې ته د خدمت جوګه وګرځي. بیخي زیات خوشاله یاستو. الله پاک پروردگار د امیر المؤمنین ته ډیر عمرونه ورته نصیب کړي. خدای پاک د الله بریا او کامیابی دوی ته ټول معزز او مسؤلینو ته نصیب وګرځوي. خدای پاک د دوی سره خو کې چې موږ سره د شفقت وکړو موږ ته او نور بندیان او روزانه د ازادۍ مسله مانستر واچول چې موږ زول خیر خپل کورو خاطه زندان د بکی مدرسه د مدرسې په اساس باندې ګرځیدل ده خو خوشاله یو ته درسونه وو کیږي په لاس باجه نه بیوت د دوه باجه په ترجمه و موږ ډېر خوشاله یو. د یاد زندان مسؤلین زیاتوي زندانونه اوس د زده کړو په مرکزونو بدل شوي چې په یاد زندان کې هم زندانیانو ته په بیلابیلو برخو کې د دیني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې.